السلام علیکم مسلمانانو ورونو. دا مسجد په سمړی بابا جان ټون باندې دی. د دې سر چې دی ناجوړه دی. درځي مولوي صاحب به پوښتنه وکړو چې دا څو خرچه کوي، که هر چا د الله د رضا لپاره کومک کوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا الله د نبی حدیث دی: من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. چا چې د الله کور جوړ کړي، الله تعالی به وایي دته په جنت کې کور جوړوي. عزیزانو ورونو، دا یو مسجد دی چې بابا جان ټاون په بوسه منډۍ کې دی. د دې دا اوس زیر تعمیر دی. تقریبا ډېر وخت یې وسو چې د دې د بالا چت ولاړ دی. تقریبا 4 کاله کېږي چې دا چت یې ولاړ دی. دلته په دا مسجد کې د جمعې منځ هم الحمدلله کېږي، د اختر منځ هم کېږي. نو عزیزانو ورونو، زه خپله دا دی دلې موجوده یم او دا ویډیو ته مجبوره په دې سو چې دا محلې والا کمزوره دي چې دا ویډیو وکړو، نور مسلمانان ته ورسو چې ټول په دې کې خپله حصه واخلي. الله دې ټولو ته د دې توفیق ور نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. مولوي صاحب ستا نمبر چې بیا په دا ویډیو ورکړو. زما نمبر به انشاءالله دا ویډیو په سکرین کې به ورکړو چې هغه زما د ایزي پیسه اکاونټ هم دی، د رابطې نمبر هم دی. یو بورډ والا دی، هغه خالي رابطې والا دی. رابطې والا دی. زه صحیح دی.